د نورستان ولایت د امر بالمعروف ریاست محتسبینو د مرکز په ګډون په واند دواب وایګل او نورګرام ولسوالیو کې له ځایي خلکو سره په اصلاحي ناستو کې د حجاب او امر بالمعروف پر ارزښت خبرې وکړي. د پلازمینې کابل ښاري ریاست د 22 امنیتي حوزو د امر بالمعروف ریاست محتسبینو له 15 روغتونونو او 10 خصوصي لابراتوارونو څخه د وزارت له لوري د ټاکل شویو سپارښتنو د تطبیق په موخه څارنه وکړه. په دې تړاو د دې ریاست محتسبین وایي چې د کړنو له شروع سره په دې او نورو ځایونو کې د ډیرو منکراتو مخه نیولې چې په دې پار به یې کړنې لا هم دوام ولري. د لغمان ولایت د مرکز مهترلام ښار د امر بالمعروف محتسبینو د مهترلام ښار اړوند د صرافانو اتحادیې له غړو سره ناسته ترسره کړه. په دې ترسره شوې ناسته کې محتسبینو د صرافیو له مسؤلینو وغوښتل چې خپلې تجارتي کړنې له اسلامي اصولو سره سمې ترسره کړي او په دې برخه کې د داسې کړنو له ترسره کولو ډډه وکړي چې له اسلامي اصولو سره په ټکر کې وي. د هرات ولایت د امر بالمعروف محتسبینو په تیرو 2 ورځو کې د نږدې 200 جماعتونو له ملا امامانو او قومي مخورو سره د همغږۍ او په ټولنه کې د شته منکراتو د مخنیوي په موخه ناستې ترسره کړي. په دې ترسره شوو ناستو کې محتسبینو له دیني عالمانو او قومي مخورو وغوښتل چې په ټولنه کې د بې ځایه او غیر شرعي دودونو په مخنیوي کې له محتسبینو سره مرسته وکړي. د غرض د غزنی ولایت د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو رئیس مولوی محمد علي مناسی د خپل کارونو په جریان کې د دې ولایت د قرهباغ ولسوالۍ څخه د امر بالمعروف محتسبینو د کارونو د څارنې او ارزونې په موخه لیدنه وکړه. د غرض په دې لیدنه کې د یادې ولسوالۍ د ځینو جماعتونو له ملا امامانو سره په ناستو کې له هغوی وغوښتل چې له محتسبینو سره د منکراتو په مخنیوي او د معروفاتو په اقامه کې مرسته وکړي. بلخوا د ننګرهار ولایت د امر بالمعروف رئیس د دې ولایت د 22 ولسوالیو له محتسبینو او امیرینو سره د کارونو د ارزونې لاسته راوړنو او په دې برخه کې د محتسبینو د شته ستونزو اوریدلو په موخه اداري ناسته ترسره کړه. داد شریعت نظام داد شریعت نظام داد شریعت نظام داد شریعت نظام داد شریعت نظام